السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو زه ستاسو خپل ارباز خان دې وینا سره چې په 22 نومبر د جمعې په ورځ ناز سینما پېښور او سواد سینما سواد کې زموږ یو ډېر ښکلی فلم راتلونکی دی چې نوم یې دی رقیب. د رقیب ډایرکټر دی چې زموږ یو ډېر سینیر رایټر او ډایرکټر سلیم مراد صاحب. اسه خو سلیم مراد صاحب زیاتر چې کوم دینو فلمونه لیکلي دي او تقریبا زما خو ټول فلمونه هغوی لیکلي دي او ټول سوپر هټ ثابت شوي دي، خو هغوی ورسره ډایرکشن هم کړی دی. دې نه وړاندې هم تاسو د هغوی په ډایرکشن کې فلمونه کتلي دي او ډېر سوپر هټ ثابت شوي دي. نو د دې ډایرکټر سلیم مراد صاحب دی ډېره خواري پې کړې ده. سټوري ډېره ښه ده، ډېره انټرسټینګ ده، ډېر تجسس دی پکې، ډېر یو سسپنس دی پکې، نو تاسو به خوښ شي. میوزیک هم ډېر ښه دی، کاسټ ډېر زبردست دی، جهانگیر صاحب دی، فیروزه ده، آصف خان صاحب دی، زایمه او نور هم ډېر ښه سپورټینګ کاسټ دی. نو بس تاسو ته بلنه ده چې خامخا راشئ د پېښور چې کوم اوسېدونکي د هغوی ته او د سوات اوسېدونکو ته چې د جمعې په ورځ 22 نومبر ناز سینما پېښور او سوات سینما سوات کې زموږ فلم دی رقیب. نو به زه به ستاسو په تمه یم، ما ته به خامخا د دې فیډبیک راکوئ چې دا فلم ښه دی یا ډېر ښه دی. ډېره مننه، آباد اوسئ.